په ټولو فارمټونو کې د تر ټولو ډیرو سټمپونو وکټ ساتونکي. د کرکټ په ټولو نړیوالو یا کورنیو فارمټونو کې د وکټ ساتونکي لخوا خپله دنده هم بې له کومې لاسته راوړنې نه وي. د وکټ ساتونکي له لوري په وکټو سټمپ کول په کرکټ کې د توپ اچونې لوبډلې او د لوبې لیدونکو ته تر ټولو خوندوره برخه ده. هر کله چې توپ وهونکی د توپ وهلو پسې له لاین راوځي او توپ ترې بهر لاړ شي د وکټ ساتونکو ګوتو ته ورشي، نو په دې وخت کې وکټ ساتونکی په بال د وکټو وهلو هڅه کوي چې د توپ وهونکي د سوځېدو لامل کیږي او دې ته په کرکټ کې سټمپ آوټ ویل کیږي. دا چې سټمپ د وکټ ساتونکي له لوري ترسره کیږي، نو په دې ویډیو کې د تر ټولو ډیرو سټمپونو وکټ ساتونکي درپیژنو. د نوملړ په اول سر کې د هند پخوانی افسانوي لوبغاړی او لوبډلمشر مهندرا سنګ ډوني دی چې له 2004 تر 19 کال یې د کرکټ د ټولو فارمټونو په 538 لوبو او 608 پاڼیو کې 195 سټمپونه کړي. په دویم مقام کې سریلانکایي بریدګر او نوموتی لوبغاړی کمار سنګاکارا دی چې له 2000 تر 15 کلونو یې د کرکټ د ټولو بڼو 594 لوبو په 499 پاڼیو کې 119 سټمپونه کړي دي. ورپسې هم بل سریلانکایي لوبغاړی شانتا کالویترانا دی چې د ټولو فارمټونو د 238 لوبو په 220 پاڼیو کې 101 سټمپونه کړي دي. په څلورم ځای د بنگلادیش مشفق الرحیم دی چې له 2005 تر 2024 کلونو یې د ټولو فارمټونو د 411 لوبو په 414 پاڼیو کې 101 سټمپونه کړي او پنځم پاکستانی موین خان دی چې له 1990 تر 2004 کال یې د ټولو فارمټونو په 288 لوبو او 322 پاڼیو کې 93 سټمپونه کړي دي. بل لور د سټمپونو له مخې په لسو غوره وکټ ساتونکو کې د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی وکټ ساتونکی محمد شهزاد هم شته چې له 2009 تر 2023 کال یې د کرکټ د ټولو فارمټونو په 159 لوبو او 153 پاڼیو کې 53 سټمپونه کړي دي.